خلق په حق د لا اله الا الله وجني، خلق په حق د لا اله الا الله وجني، جادوګري نظام د وخت په توره ما وجني. داسې حالات دي چې هر څوک ځان ته خوشحال وایي، داسې حالات دي چې هر څوک خپل حیا وجني. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو ادبي ملګری داود شاه درد یم تاسو خپرونه اورئ. مایار د مایار خپرونې دغه یو مقصد هغه شخصیتونه تاسو سره په دغه شیشه مخامخ کول کم چې په معیار پوره او د پښتو ادب ته سنجیده وي. په دغه لړ کې راسره ډېر تکړه شاعر یقینا چې دغه پښتو دپاره ډېر ستړي کوي، ډېر زیار کوي، ډېر محترم امجد علي خوږ صاحب ناستی کوي. په نننۍ خپرونه کې به د دوی په ژوند باندې خبره کوو، د دوی ادبي هلې ځلې به تاسو ته په ګوته کوو او د شاعرۍ نه به خوندونه اخلو. ډېر محترم امجد علي خوږ صاحب، په معیار خپرونه کې درته ستړي مشي وایم. ډیره مننه در صاحب، یو جهان مننه ستاسو د ملګري او چې تاسو موږ د ریډیو وګورئ خپل پروګرام کې ځای راکړو. ډیره مننه خوږ صاحب، ژوند مو څنګه روان دی؟ ښه دی الحمدلله. بس هغه چې خبره کله موږ له دې کراږي او کله موږ دې کور کوو. خوږ صاحب بلها مینوال لرئ، خو د معیار کتونکي به تاسو په ړومبي ځل باندې ګوري که هغوی سره مو خپله لنډه شان پیژندګلي وکړه ډېره مزه به وکړي. ولې نه، نوم مې امجد علي دی، خوږ مې تخلص دی، د پبو زیارت خان شیرګړی کې پاتې کېږم. سمه ده. خوږ صاحب په خپل ادبي سفر را سره مختصر شان رڼا واچوئ. دا خبره ډېره کیسه ده که سر نه شروع کوو، خو به دا و چې د بهن مې نه راغلی مو تر اوسه پورې لګیا مې زده کړه کوم. تر دې دورانه پورې څه کتاب مو چاپ شوی دی که نه؟ که نه وي نو څه وجه ده؟ مونږ چې کله دفتر راغلو نو هغه ټیم د ټیپ د کیسټو دوران و، هغه ټیم یو والیوم سټوډیو نه کړې وه. د هغې نه علاوه د کتاب اوس یو تذکره کتاب چاپ کوم، خو هغې کې یقینا زما غزل نشته او زما د کتاب نوم دی چې دا څوک دي. هغې کې زه کوشش مې دا کړې، هڅه مې دا کړې چې کوم زموږ نوي ملګري دي هغوی له زه کتاب کې ځای ورکړم او دا نوي لکه له حوصله ورکړم د وړاندې تلو پکې توان پیدا شي. مونږ لږه کړې ده او که ډېره کړې ده الحمدلله، بس هغه الله تعالی نوم راکړې که کتاب شته او که نشته. خو زه غواړم دا چې دا نوي کول چې کوم دی چې دوی را مخامخ شي او دوی کې ډېر زیات تکړه لکان زمینه مو هغه ضایع کېږي. نو د کتاب د تذکرې په نوم باندې ما اوس یو کتاب روان کړی دی، الحمدلله ډېر ژر به ستاسو لاسونو ته راورسي. په تمه یو خوږ صاحب. خوږ صاحب ګرانو کتونکو یوه خبره تاسو سره څرګندوم چې خوږ صاحب خپله هم د سوشل میډیا ملګری دی، په فیسبوک باندې خپل چینل چلی دغه خپرونې چلی دا څوک دی په نوم باندې. خوږ صاحب دا راته ووایي چې دې کار ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ یاره ډېر ګران کار دی، یقینا ما خو وړاندې مو وویل که نه چې کوم ځای اور بلیږي هغه ځای ته پته لګي هغه ځای سوځي. ډېر ګران کار دی یقینا، که خو ډېر زیات خوشحالېږم چې ستاسو غونته ملګري زلمي روچت شوي دي او لګیا دي د پښتو ادب له ډېر زیات لګیا دی کار کوي. پیژنګلي وکړه که نن تاسو ما پیژنئ یا زه تاسو پیژنم، دا صرف د سوشل میډیا برکت دی. داسې یاران دوستانو پروګرامونو خو هغه خلکو ته ډېر بهانې سره دا خبره کوم، نوم د چا هم نه اخلم، خو مهرباني دې وکړي چې دا ما اختیار چاته نه نیسي، داسې غیر سنجیده خلکو ته یې بېشکه نه نیسي، ځکه چې که دوی هر څه وایي خو به وایي، خو زما په خیال باندې د پښتو ژبې زموږ ادب دپاره ډېر د نقصان خبره ده. بېشکه خوږ صاحب دا ستاسو خبره په ګل باندې بدله. خوږ صاحب دا راته ووایي چې زده کړه مو د چا نه کړې دا ادب کې که نه؟ زده کړه خو تاسو یقین وکړئ چې ما په شاعرۍ کې داسې الفاظونه د یو عام سړي د خولې نه مې اوچت کړي دي، هغه مې اچولي دي، خپل هغه غزل نه ما ټکې ویسې د عام سړي مې اوچت کړي. زده کړه خو زما دا ټول تاسو نه بل نه دا ټول نه زما استادان دي، زما دي خو بیسیکلی زما چې کوم استاد دی الله دې وبخښي شاجي هدایت شاه چې کوم د پبو زما استاد هغه په کافي ردیف بهر باندې پوه کړی مې. خوږ صاحب دا راته ووایي چې کومو ادبي بنډارونو سره خپل ناستې پاستې کوئ که نه؟ بالکل. او د پبو زیارت کې مونږ یو خپله جرګه چلو چې د هغې زه جنرل سیکرټري یم، مشر سکرتر چې ورته ویلی کېږي چراټ پښتو ادبي سنګر نیکمل مظلوم خټک صاحب د هغې صدارت کوي او سرپرستیالی مونږ سره رضا خان رضا صاحب دی او کشر سکرتر ما سره شهسوار سکون دی. ډیره مننه خوږ صاحب. زمونږ له بده مرغه زمونږ د معیار خپرونه ډیر مختصر وخت دي، کتونکي ټول غوږ دي، څه به راسره شریکوئ؟ یو ورکوټې غونته نظم به ویم، خو د هغې نه وړاندې یو دوه درې شعره ویم چې سپرلیه امن نه روړې بې رنګه مخ تېروک شه، سپرلیه امن نه روړې بې رنګه مخ تېروک شه، تر هغې مونږ خلاص نه شو د جنګه مخ تېروک شه. زتورې چنګړی مې ترې داسې راته ووې، زتورې چنګړی مې ترې داسې راته ووې، بدرنګې راته ووې چې بدرنګه مخ تېروک شه. زتورې چنګړی مې ترې داسې راته ووې، بدرنګې راته ووې چې بدرنګه مخ تېروک شه. یا یو کې تر یو بل را یادېږي چې هغه داسې ده چې په خبره باندې مري نو د ویشتو خو نه دی، چې په خبره باندې مري نو د ویشتو خو نه دی، او رقیب زما د چم سړی دی د پردو خو نه دی، چې د پښتو اخبار کې خلک پکوړې خرڅوي، خوږه دا کار د پښتنو دی د پښتو خو نه دی، چې د پښتو اخبار کې خلک پکوړې خرڅوي، خوږه دا کار د پښتنو دی د پښتو خو نه دی. مختصر یو نظم ویم، خصوصا منیر بنیر صاحب ته یې ډالۍ وي، دا یو نظم دی ترمیم کړی مې چې هغه
کلی کې په هر دیوال لیکلي دي چې حج دې مبارک شه په خیر راغلی. زما ډېر زیات خوښ دی او دا یو خبره مینوالو ته په ډاګ وي چې زه په چا باندې تنقید نه کوم او نه چا مخالفت کوم. منیر بنیری زما خپل ته ډېر راتیر دی. د هغه نه علاوه ضمیر خان ضمیر صاحب دی، ابراهیم تاج صاحب دی، منصور صاحب دی. داسې ته مو ډېر خواږه درانه ملګري دي. نو نظم داسې دی چې هسې د یو نظم ته مې خیال شولو، هسې د یو نظم ته مې خیال شولو او خیال نه راته جوړ داسې جنجال شولو. یو وایي کعبې سره وباسم او بل وایي روزې سره وباسم. سکم به د زمزم به په لپو کې او زم به د چینې سره وباسم. ته په دې احرام باندې پوه نه شولې، ته په دې احرام باندې پوه نه شولې، د دې په احترام باندې پوه نه شولې، دا کوم ځای دی مقام باندې پوه نه شولې، بیخي په خپل انجام باندې پوه نه شولې. ته جوړې فوټوانو له راغلې، ته جوړې فوټوانو له راغلې، دلته تصویرانو له راغلې، ناز او وداګانو له راغلې، او که ویډیوګانو له راغلې. ګناه ثواب ته چا کتلی دي؟ ګناه ثواب ته چا کتلی دي؟ خدایش ته دی عذاب ته چا کتلی دي؟ دلته سوال جواب ته چا کتلی دي؟ قرآن دی دی کتاب ته چا کتلی دي؟ بانه جوړه ویښتو لکه راځه مړه، بانه جوړه ویښتو لکه راځه مړه، وباسه وښکو لکه راځه مړه، او خوله جوړه ټپو لکه راځه مړه، خپې وله اوبو لکه راځه مړه. شهر ناپرسان دی څوک تپوس کوي، خوږه پاکستان دی څوک تپوس کوي. ډېر ښه دی خوږ صاحب، ډېر ښکلی خوږ صاحب. یقینا منیر بنیری صاحب دغه نظم لیکلی و، هغې پسې بیا ضمیر خان ضمیر صاحب چې کله د عمرې نه راغو هغوی یو نظم لیکلی و، خو هغوی نظمونه بالکل په دواړه په خپل ځای باندې بالکل ښکلي دي. خو ستاسو دا نظم هم د هغې نه وروستو نه دی ماشاءالله ډېر مزیدار دی. که یو غزل مو راسره بل شریک کو ډېر خوند به وکړي. جانان مې درازي خیر دی طوفان دی ورسره شي، جانان مې درازي خیر دی طوفان دی ورسره شي، او ګلی دی ورسره شي هم باران دی ورسره شي. ما زړه د کشمالو په ګل بیللی دی ملګرو، ما زړه د کشمالو په ګل بیللی دی ملګرو، پیریان دی په ماکینې هم دیوان دی ورسره شي. ما زړه د کشمالو په ګل بیللی دی ملګرو، پیریان دی په ماکینې هم دیوان دی ورسره شي. او که امن چرته غواړي د دې ملک په حقیقت کې، که امن چرته غواړي د دې ملک په حقیقت کې، نو مولیان دی ټول یو ځای شي، لیډران دی ورسره شي. که امن چرته غواړي د دې ملک په حقیقت کې، نو مولیان دی ټول یو ځای شي، لیډران دی ورسره شي. جانان خو مې جانان دی که هر څنګه دی بس ښه دی، جانان خو مې جانان دی که هر څنګه دی بس ښه دی، اغیار دی د لاستو کې رقیبان دی ورسره شي. جانان خو مې جانان دی که هر څنګه دی بس ښه دی، او اغیار دی د لاستو کې رقیبان دی ورسره شي. یو موټی یو واز چې د قلم ټول خاوندان شي، یو موټی یو واز چې د قلم ټول خاوندان شي، دا خوږ بنوم بنې شي شاعران دی ورسره شي. ډېر ښه دی خوږ صاحب، ډېر ښکلې. له بده مرغه زمونږ دغه خپرونه ډېره زیاته وړه وي. خوږ صاحب په اخره کې څه میسج پیغام لرئ؟ بالکل، بس صرف هم دا یو لنډه خبره کوم چې مینه ورکړئ، مینه واخلئ، ځکه چې د مینې ډېر زیات ضرورت دی او د نفرت دپاره بالکل ګنجایش موږ سره نشته. زندګي ډېره مختصر ده. ډېره مننه خوږ صاحب، له تاسو نه یوه نړۍ مننه کوم چې د معیار خپرونه دپاره مو دغه 2 شیبې راکړه. ډېره مننه کور ودانۍ راته وایم، ستاسو د معیار او ستاسو د پروګرام ستاینه کوم، ستاسو زیار ستاسو پروګرامونه زه ګورم، زما ډېر زیات خوښېږي. ډېره زیاته مننه. ګرانو کتونکو، امجد علي خوږ صاحب مو راسره نن واورېده، د هغوی په زندګۍ باندې مو خبره وکړه او د هغوی د شاعرۍ نه مو خوندونه واخیستل. انشاءالله ډېر ژر به د یوې نوې مرکې سره حاضرېږو. تر دې دمه ورکوي کوربه داود شاه درد او کیمرامین اسف علي له اجازت. چېرته چې هم یې الله مو ښاد لره، آباد لره، په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.